کولیاړ بانډا د ملکنډ د غرونو په زړه کې ځینې سفرونه داسې وي چې سړی د لارې ستړیا هم نه محسوسوي، ځکه چې هر قدم سره ورته د خپل وطن یوه نوې ښکلا مخې ته راځي. نن موږ هم د ملکنډ د دنګو غرونو په منځ کې کولیاړ بانډې ته روان وو. یوه داسې بانډا چې چینې لري، چنارونه لري، لوړ غرونه لري، نخترې لري او ګلان لري. خو په دې سفر کې موږ یوازې غرونه او منظرې نه دي لیدلي، د کلي د خلکو مینه مو لیدلې، د خوږو پښتنو میلمه پالنې نه مو خوند اخیستی او داسې خاطرې مو له ځان سره راوړې چې ډېر وخت به مو یاد وي. راځئ نن مو له ځان سره کولیاړ بانډې ته بوزم. تېره ورځ ما او ذاکر سلا وکړه چې دا ځل به کولیاړ بانډې ته ځو. نو نن سهار زه، ذاکر او سهیل د ملکنډ د دنګو غرونو نه د کولیاړ بانډې په لور روان شو. دا لاره د ملکنډ د غوانو کنډو په لاره ده او کوز جوند ته هم ځي. چې کله مو په غره کې مزل شروع کو نو مخې ته مو دوه لارې راغلې، یوه جوند ته تله او بله کولیاړ بانډې ته. مونږ خو کولیاړ بانډې ته روان وو او دا لاره ذاکر ته ښه معلومه وه. ذاکر مخکې روانو، زه او سهیل ورپسې وو. چې کله له غره نه کوز شو نو یو شپونکی مو ولید، خپلې ګډې د خوړ غاړې له راوستې وې. ما چې دا منظر ولید نو د باچازده حیران راته دا شعر رایاد شو چې د کلیوالې بانډیوالې د دیدن لپاره ګډې مې واغستې، ښې ډېرې مې بیزې واغستې. رښتیا هم د کلیوالو بانډو دا ژوند بل خوند لري، غرونه، ګډې، خوړونه او د خلکو ساده ژوند. سړی چې وویني زړه یې پې خوشحاله شي. بیا مو د تنګي لار ونیوله، له ښه مزل نفس د انځر د ونې لاندې مو دمه وکړه، لږه شیبه مو ستړیا کمه کړه او بیا مو خپل مزل شروع کړ. مخامخ لوړ لوړ غرونه وو، هرې خوا ته غوړاڅکي او د طبیعت خپل رنګونه وو. لږ نور چې وړاندې لاړو نو یو وړوکی ابشار مو ولید، د اوبو خوږ شور، د ونو سورې او د غره یخه هوا. موږ هم د ابشار د ونو لاندې کېناستو او ښه دمه مو وکړه. رښتیا خبره ده، کله کله د خوشحالۍ لپاره ډېر څه نه وي پکار، بس یوه یخه هوا، د اوبو خوږ شور او څو مخلص ملګري کافي وي. بیا مو خپل مزل شروع کو. چې کله په دې تنګي کې روانو ناڅاپه د پاس نه یو اواز راغی، هو ذاکره، نیازکه، په دې لاره راځئ. وکتل مو سلیم خان. بیا سلیم خان د وره نه راکوز شو او موږ یې د خپل باغ په لاره بیرته بره بوتلو. د سلیم خان یوه کوټه او حجره د کولیاړ بانډې د غره په سر ده. له دې ځایه چې لاندې ګورې د ملکنډ هره دره درته ښکاري. څه خوندورې منظرې دي، سړی ورته وګوري سترګې یې نه مړېږي. غرونه، درې، د وطن ښکلا او د الله پاک قدرت او ورسره د سلیم خان میلمه پالنه. رښتیا هم زموږ د پښتونخوا خلک ډېر خواږه او میلمه پال خلک دي. موږ د توت د ونې لاندې ناست وو چې د سلیم خان وراره مو ولید چې پکې یې راغستی و. ما ورته غږ وکړو، و بچوړیه په پکې څه کوې؟ هغه راته وویل ستاسو به ګرمي شوي وي او دا پکې مې تاسو له راغستی دی. ما ورته وویل بچیه د دې هوا په مخ کې پکې خو هیڅ کار نه کوي، خو د بچي د مینې نظار او قربان شم. پکې که هر څو د هوا په مخ کې ګټه نه کوي، خو د هغه د زړه مینه ډېره غټه خبره وه. همدا وړې وړې خبرې دي چې سفرونه په خاطرو بدلوي. لږه شیبه پس سلیم خان خوږ شربت او د غره د چینې یخې اوبه راوړې. بیا مو د ماسپښین مونځ ادا کړ. د مانځه نه پس د سلیم خان کورنۍ د پیو چای راوړې. چای مې وڅښلې، ګپ شپ ولګېده او د سفر ستړیا مو هم په دې خبرو کې خیره شوه. سلیم خان راته وویل زه به ډېر خوشحاله شم که تاسو شپې ته پاتې شئ. غوا شکر دی، لنګه ده، سپینې وریجې شته، سوچه غوړي دي، ډېر خوند به وکړي. دا د پښتنو میلمه پالنې هغه خوږه خبره ده چې سړی یې زړه نشي ماتولی. ورته مو وویل چې بیا به راځو، ځکه نن مو لا د دې لوړ غر سر ته د ختلو نیت هم و. په دې خبره مو د خیر دعا وکړه. د سلیم خان نه مو مخه واغست او بیرته را روان شو. په دې لاره هرې خوا ته نختر وې، ماشومان و، د کلي ساده ژوند و او د غرونو خاموشي وه. ډېر څه مې په زړه کې و او ډېر څه راته د لارې په هر قدم مخې ته کېدل. رښتیا خبره دا سفرونه یوازې ځایونه نه درښایي، خلک درښایي، ژوند درښایي او خپل وطن درته لا ډېر ګران کړي. په لاره مو د یخ سوري لاندې یو ځل بیا دمه وکړه او بیا مو خپل مزل جاري وساته. تر دې چې د مازدیګر په اخره کې ملکنډ ټاپ ته راورسېدو. د مازدیګر مونځ مو ادا کړو. بیا د ګاډۍ په انتظار ولاړم چې یو سوزکي والا راغی او ما ته یې سوزکۍ ودرو او له ځان سره یې راوخېجولم. هغه راته وویل زه د څښاکوټ یم او ستاسو خپرونې ګورم. په دې خبره زه ډېر خوشحاله شوم. د زړه له کومې مې د خپل الله شکر ادا کړ، ځکه چې سړی چې خپله هڅه کوي او بیا د خپل وطن یو څوک ورته ووایي چې ستاسو کار ګورم، نو د سفر ټوله ستړیا یې په خوشحالۍ بدلې شي. رو رو ماښام شو. د ماښام اذانونه شروع شو. زه هم په خیر خپل کور ته راورسېدم. کور ته چې ورسېدم د نن ورځې ټول سفر مې یو ځل بیا په زړه کې تیر شو. د غرونو لارې، د ابشار اوبو، د انځر سورې، د توت لاندې ناسته، د سلیم خان میلمه پالنه، د هغه د وراره معصومه مینه او بیا د لارې په سر هغه سړی چې راته وویل ستاسو خپرونې ګورم. رښتیا هم ځینې سفرونه چې ختم شي خو خاطرې یې بیا ډېر وخت د انسان په زړه کې پاتې وي. ګرانو ملګرو، دا و د نن ورځې زموږ د کولیاړ بانډې د سفر یو لنډیز چې
غوښتل مې له تاسو سره شریک کړم. هیله ده چې تاسو هم د دې سفر په هر قدم کې ځان زموږ سره ملګری احساس کړی وي. که زموږ د وطن دا ښکلي غرونه، چینې او کلیوال ژوند مو خوښ شوي وي، خپله مینه راسره شریکه کړئ او ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. زه مو هم په خپلو دعاګانو کې یادوم. تر بلې لیدنې د لوی الله په امان.